تاسو مخامخ راته ودرېږئ راځي دواړه راځي بیا به نه د اثر به نه د کټ کړم. بسم الله الرحمن الرحیم. دا کوم مقام شریف ولاړو دا د عرفات کې او عرفات کې چې په مشهور مسجد مسجد الحرام تاسو به د حج په ورځ باندې په ټي وي کې ګورئ چې ترتیب لګېږي او خطبه وایي او حاجیان ورته راشي بلکونه حاجیان ډېرې راځي. محمد علي بھائی تباہ وروسته په دې تاریخ کتابونو کې لیکلي دا دې خلکو ماجرات ځلې 23 کروڑ نه زیات ریال حکومت سعودي په دې باندې لګولي او په سعودي کې د ټول نه لوی جومات د حرم په سیداد او ډېره خرچې په دې باندې کړې. ډېرو انبیاو په دې ځای کې مونځ کړی او خصوصا بیا ابراهیم علیه السلام او د هغې نه پس چې کوم انبیا راځي او بیا زمونږ اخري نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه مقام دی چې حاجیان دلته راتلي راځي او بیت فتح سره عرفات دلته مونځ کول فرض نه دي لیکن د حج په ورځ باندې کومه خطبه ویلې کېږي هغه دلته ویلې په دې ځای کې د عرفات د ورځې خطبه په دې مقام کې ویلې کېږي چې کوم یو آل شیخ دی بل آل سعود دی هغه دې ځای کې د هغوی شیخ راځي او بیان کوي او خطبه وایي او ټولې دنیا ته هغه آواز رسېږي. هلکه وایي د خود حج خطبه وه او هغې کې دا خبرې وشوې او د حج خطبه په ټي وي باندې شروع ده او روانه ده هغه دې ځای نه دغه کېږي. الحمدلله وایي بیم الحمدلله وایي چې موږ د الله تعالی نه توفیق راکړ چې دې مبارک ځای ته راوستو او الله تعالی دې زموږ د ګروپ البرکه ګروپ نه موږ ډېر شکرګزار یو او الله دې ته بچونه ورکړي چې دغه شان خدمتونه وکړي او دغه شان طاعت او عباداتو هغه انتظام وکړي او مجبورو ته موقع برابرې کړي چې پاک ځایونو کې راولي. دا د الله تعالی فضل دی او دې مجبورو هغه خدمت دی الله دې ته دې اجر ورکړي او دغه مؤمنان مسلمانان چې الله تعالی راوستي یقین وکړئ دا په مال باندې نه ده یقین وکړئ دا په نسب باندې نه ده دا د الله خصوصي فضل دی چې الله موږ راوستي قسم والا موږ د الله تعالی مېلمانه یو. حدیث کې راځي حاجیان او معتمرین د الله وفد دی چې د الله نه څه غواړي الله تعالی یې ورکوي په دې باندې خوشحاله شي. ګوره دا زمونږ په معاشرې کې هم دا ده موږ هر څوک خپلې حجرې ته نه بوځو خپل کور ته نه بوځو څوک راته ډېر ګران هغه مېلمه کوو موږ د الله تعالی مېلمانه یو. ګوره دلته به دوه کارونه هم کوو یوه دا چې موږ د ګناهونو نه ځان پاکو او بیا اتیا نوي کاله چې چا څومره ومري موږ په غفلت کې تېر کړی دی انسان سره نفس دی او شیطان دی ګناهونو کې ښه لوبېدلی دی ناامیدي کفر دی. الله تعالی فرمایي یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای زما بندګانو هغه کسانو چې تاسو په خپلو ځانونو باندې په سبب د ګناهونو ظلم کړی مه ناامیده کېږئ زما د رحمت نه. یو روایت کې راځي که ستا ګناهونه دومره زیات شي د اسمان کنارو ته ورسېږي بیا هم مه ناامیده کېږئ. زه ستا توبه قبلومه زه تا ته نږدې یم. عمر فاروق رضی الله تعالی دا قول زه بار بار خلکو ته پېښ کوم او زه د جمعې په ورځ هم بیانوم. هغه به مې فرمایل وي زه دې نه یېرېږم چې ستاسو دعاګانې به قبولې دي شي یا به ستاسو توبې قبولې دي شي لیکن د دې خبرې خوف دی ما سره او ما سره یېره ده چې تاسو به توبه ویستل پرېږدئ. ګوره بعضې خلکو خفه کېږو به نه خصوصا موږ پښتانه چې چا سره خمسد وکړه که نه که هغه بچی وي او که هغه پلار وي او که هغه ورور وي یاره وایي تر مرګه پورې به ورسره دا دښمني پالم دا بدبختي ده. نن که نه بچی خفه دی ته پلار یې معافي کړه که پلار دنه خفه دی او ژوندی دی معافي کړه که تا سره یې ظلم کړی او که تا ورسره ظلم کړی ورشه او دیز نه لاړ شي لاسونه یې ښکل کړه او معافي ترې نه وغواړه. که د چا نه مور خفه ده که د چا نه ترور خفه ده که د چا نه څومره رشتې دي خفه هغه رانږدې کړي ځان ته او دا انانیت او دا زما د شیطان وینې او تباه خبرې کړو تباه شوې وه د جنت نه الله راکوز کړی دي نو چې کومې رشتې دي هغه رامنځته بدنیتي دې مه کوه. ګوره چا کې چې بدنیتي وي عمر بدلوي د هدایت سره ښه ورځ به ونه ګوري حلال مال به ورته میلاو نه شي او موږ پښتانه بې اکثره په خپلو رشتو کې ډېره څه کوو بدنیتي کوو. ورور ورور ته بدنیته تره ته بدنیته مشر ورور خبره موږ نه منو دا موږ ظلم کوو. لاره دا د جنت دروازه ده. مشر ورور حدیث کې راځي الاخ الکبیر کالاب مشر ورور په شان د پلار دی تره دا په منظره د پلار دی العم کالاب نیکه په منظره د پلار دی نو دا رشتې قایم وساتئ. بل اهمه خبره دا چا په زړه کې بده خبره راځي چې موږ سره رشته دار هغه وفا شوي خفه شوي دي هغه به څنګه رضا کوو هغه به دعا کوئ دعا وکړئ اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا الله ډېر سوالونه دي لوی سوال هم دلته تا نه دا کړو چې اینده کالم یا الله دې مقدس مقام ته راولي یا الله دې مقدس مقام ته سره د رشته دارو نه راولي او دې البرکت ګروپ سره هم راولي
چا سره مخکې یا الله وی سره راولي او یا الله دې مقدس کې زموږ پار حصہ وکړي یا الله پار زموږ حصہ وکړي یا الله که زموږ کوم خطا شي په دې مقدس کې یا الله موږ ته معاف کړي یا الله موږ ته معاف کړي یا الله توبې مستري زموږ توبې قبول کړي یا الله دعاګانې کړې دي زموږ دعاګانې قبول کړي یا رب موږ باندې رحم وکړي یا الله ستا ربي موږ ته فرمایلي دي چې ما ته لاسونه اوچت دي او دا هغه سپین ډکي وي یا الله تا فرمایلي دي چې ما ته حیا راځي چې هغه لاسونه به واپس خالي کومه یا الله موږ سره سپین ږیرې راغلي دي توسرې راغلي دي علما دي نیکان خلق راغلي دي او ستا په هغه مقدس ځای کې دي مکه مبارکه کې دي یا الله زموږ دعاګانې قبول کړي یا الله زموږ دعاګانې قبول کړي یا الله موږ باندې رحم وکړي یا الله موږ ته قبر رڼا کړي یا الله د جهنم نه وساتي جنتونه ته نصیب کړي یا الله زموږ زړه پاک کړي یا الله زموږ زړه د حسدونو نه پاک کړي د غیبتونو نه پاک کړي د بغضونو نه پاک کړي یا الله د تمام ګناهونو نه پاک کړي یا الله موږ هم نیکان کړي زموږ مشران هم نیکان کړي زموږ بچي هم نیکان کړي او یا الله دا ټول عمل رانه قبول کړي د ریا د وجې نه مه بربادي وصلی الله تعالی علی محمد و علیه وسلم زي ما